ما نیولې وه دوی پکې کې شهنشاه راغی السلام علیکم السلام علیکم وایي دا ته خو ما لیدلې وې کېنه وایي دا څوک دی واه 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 دا جوړې بل چا لا چولې وه وایي دا خو کیمره لګېدلې ده او ماشاءالله ماشاءالله دا خو ما سړی ده که چې هغه په موټروي باندې نه شهنشاه یم مستر شین یم که نه خو دا راته وایي دا میز خو ما قبضه کړی و که نه تاسو پکې د قبضه بس موږ مو وایو ته مو وایه بس یاره بس الله مباله تیاره روټۍ ده که نه خو زه به اوله ده ووایم زما چې څومره دوستان دي زما چینل کې څوک وکړي زما چینل خو مو کتلي مستر شین نوې نوې پکې کوه تاسو هغه د نورم سره وړو چې خو دې راوړې که نه بچې یاره من هم دی نو ته دا ویډیوګانې نوې نوې دې خو یې راوړل شوه فني فني لږ نور هم وکړل نه نو زه څه مشین یم چې زه به فني کوم بل کار به مې نه خو بهرحال داسې کار دی دوستان یې غواړي چې یاره ته فني جوړ کړه داسې چې خلک وخاندي نو خوشحاله شو دا قسمت وګورئ چې ته دلته ولیدلې یاره دا دواجان خانو ته خو مخکې هم را سره ملو شوی او ډېر زما رور چې کوم دی نجیب خان کیمره نیولې ده او په تیار خوراک باندې رالم دوستانو ډېره مزه کوي دا نوخار دی او په نوخار کې کوربه هوټل دی او شکر دی لکه روټۍ پې زه خورم کپه نري شه غلط شو دا ټول وګوره دا به چا نیکه ماړه کوي دا دومره ډېر دي ګوره چې کله هم راځي دوه کسان راشي چې دوه نه درې نو دا یو دوه درې پته نه څومره دي په ما ته ګړي غل کوي دا جب به څوک به داسې کار وکړم دوستانو چې کله مو د موږ ریسپشن د پیسو ځي ته ځو که نه نو زه به خپل موبایل راونیسم پردلیا نه مړه داسې وې په دې به ما ته وګوري زه چې کوم دی لکه دا موټروی چل به وکړم که نه هغه هم ما دوکه کړې وه نو بس زه به ویم دواجان خانو دغه شه زما په کل ما ته ټلیفون رالو نو بس تا کې به غیرت راشي به ته بې ورکړي نه تختمه دا د مینوالو سره دوه د خوند خبرې کوو دغسې یو پیره زه ګیر شوی وم زما دوستانو ما پسې ټلیفون وکړو راځه په تا روټۍ خورو چې څنګه مو جي روټۍ وخوړه په نمک منډۍ کې نو چې ختمه شوه که نه نو یو خپل موبایل راوباسي نه مړه او ځي بل یې راوباسي دا څه وی داسې درې مې راوباسي یاره په والله بل پکې راووښو یا دا پسته دا ترور مې مړه شه زه ناست یم ما ته یې بل راوړو دوی خو لاړو ټول چې بل یې راوړو وایي دا 6,500 روپۍ دي دا د چا دي دا ستاسو چا روټۍ وخوړه نو ما وی هغه نیکیان خو د لاړو نو چې نمبر به مې د چا میلاوړو نو هغه به بند نو دا نه پاکې را سره وخورو خدای دې یاره بس بهرحال بیا ما سره دومره پیسې نه وې ما جارو چېرته ده که نه نو هغې په جارو څه کې ما چې ازې درته صفا کړم چې کله هم ډېر شي په هوټل کې دا یاد ساتئ جارو به درکړي یا به برش درکړي به دې ته به غاړه کېدی ځکه چې بیا هغوی کوم ترس نه وي ځکه چې روټۍ هم د 500,000 د حاجي د 500,000 لږه خو نه وي ډېرې دي او دواجان چې کوم دی زما ډېر ښه ملګری دی د ده چې څومره دوستان دي په هغوی باندې زه سلام وایم او زما د یوټیوب چینل نوم دی چې کوم ستاسو دپاره ما جوړ کړی مستر شین کامیډي دا سبسکرایب کړئ او دا وګورئ او انشاءالله تعالی زما کوشش هم دا دی پرون زه کله ستاسو دپاره جنکو ته سوالونه کوم چې د خاکې دپاره راشئ کله چې کوم هغه وایي نو دوی سره ټیم هم نه وي لکه ټایم بیخي دوی سره کم نو مهرباني وکړئ کله هم چې تاسو مونږ ګورئ که نه نو دا دومره اسان نه وي مونږ یو کس پسې کیمرامین پسې بیله منډه وغه جینۍ پسې سوالونه ورته کوئ خورې راشه که نه لکه مطلب مونږ خو چې راشه مونږ سره کار وکړو داسې ترور لم پکې ټلیفون وکړو کاکا لم پکې چې کوم د ډرامو والي نو هغه چې 4 کسان راشي سر دي 4 نو 5 پکې غیر نو بیا هم کار نه کېږي نو مسله دا ده چې کله هم ګوره دا خو زه ډېر په ښه موقع باندې راغلم که نه ډېره مزداره م الله دې ما هم دغسې تاسو سره میلاوي چې تاسو میز ډک کړي او زه په تیار راشي او چې دا پیسې بل ورکوي کو نو ما له ډېر خوند
نو ما چې څومره افغانیان دي یا په کوټه کې دي په کوټه کې هم زه ډېر کله زما ډېر ملګري دي وراسك شيانه ډوډۍ وخورئ وڅنګه یې شي بخیر یې جوړ یې سعودي عرب کې د ګورو موږ ته د خوند راکړي کوټه څه کې سعودي عرب د سعودي عرب او کابل ته تللی یم که نه ما ته وایي ششپشخانې نه برو نو هلته په کابل کې مې اختلافات سیم اغوستی و اختلاف کوي اختلافاتو که اختصالاتو خو دغه شی و نو تاسو په موبایل کې خفه کېږئ مه ګورئ ګپ لګو چې څومره افغانیان دي ګورئ دا صرف تاسو خندو نو چې ما به ټلیفون دلته خو چې ټلیفون چاته میلاو کې که نه نو وایي not responding of the moment یا وایي आपका مطلوبه نمبر اس وقت بند ٹھیک شو هلته به یې څه وي نه به خو دا چیزې نه ګوري نمونه خاموش دا څه خو خاموش بیا مې هغه سړي ته وویل ته راشه دې موبایل کې خو څه بول څه نه خو دا چیزې نه ګوري خاموش که نه موږ ته سم نه ویلي باید او نو تاسو پې پوهېږئ د واچا نه جي رانه پې پوهېږو بس هسې مو ویډیو سره نو دوستانو هر چېرته چې الله مو آباد لره الله مو کامیاب کړه زه شهنشاه فریدي صرف تاسو په مخونو باندې خندا راوستلو والا الله پیدا کړی یم دا شریک تاو دا تاو که دا زما ټول ملګري خپل نوم دې ورته وښیه بلال خان بلال خان ما سره مې څه بچې بلال فیصل فیصل خان دی او مسعود کاکام پکې راغلی مسعود خان واسف کاری واسف کاری واسف دی ماشاءالله کاری سعود دا ټول زموږ دوستان دي نجیب خپل خو نجیب خو کیمره نیولې نجیب به پکې اوس راشي نجیب عاجز نجیب عجز دغه دی نو نجیب عجزم ناسې ته اوس داسې کار کوي و ډیوټي وکړه ته داسې لاړ شه او موږ پکې راوړه نو دې ځای نه به موږ بیا شروع واچو الله دا خو ډېر زبردست ښه نو موږ به کوشش دی موږ دلته کې د سیم غاړې ته راغلي یو او دا دعا ټول چې خدای دا سیلاب ختم کړي امین الله یې اسې نو اوس راوخېږي کارم خراب کړي نه نه به راخېږي الله به خیر کړي ان شاء الله تعالی نو زموږ کوشش هم دی چې موږ او موسم هم ډېر ښه شوی نو دوستان که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي که د ملک نه بهر مسافر باندې مې ډېر زړه خفه کېږي ځکه چې خپل کورونه یې پرېښي دي او هغوی ته زه بالکل د تل نه سلامونه کوم الله مو آباد لره او الله مو خپل وطنونو له راوله او الله مو په خپلو وطنونو کې کاروبار شروع کړه چې تاسو مسافرۍ ته نه ځئ څومره دوستان چې دي نو ټول موږ سلام کوو هغوی ته دا کیمره اوس دلته